د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي دغه د کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کاله مخکې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازه کول رحمان بابا غوندي کلام با په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نکي ایو قصیده ده و عاقل وقول سماتا مرګل نپری دي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعره تکبیر ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هیچا تا بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوان دله توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا دا کلام ورځ دې تیرا په شومای کړه شپل خواب خدای بکل یادوي خانه خرابه کپویږي په شتاب شتاب دتل دی غافل مشد د دهر لشتابا په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې له جوابا د کاغذ په کشتۍ سیل بکړي ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نیزه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لره درومې له افتابا په ازار د چا راځي مشي رحمانا که خلاصې په قیامت غواړي له عذابا چې بلبلې پکې نوې بوستان سکړما بې میوې بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولای نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګولې درومو نعره تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابه نن سبا بت خالی منګولې درومو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کم لو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې دا سپینه جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینه جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې اس اثر دې په سنگین خاطرو نشو که هر سو می مسلې در پسې لنکړې ته په عشق علما دروغجن بولا ته په عشق علما دروغجن بولا که یو بل هم حسما غوندې ملنګ کړې عاشقین معشوقې تسپین لار دا
تدا سپینا لار و ما و تا گړنګ کړې دا دې سوک تر څنګه ناستی نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړې دا درویش هغه فقیر د زمانه و کور بناستو کور نه ببار نتلو عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندي د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سينو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگر چې نه مونږ پکې او نه پکې تاسو یې دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا دے استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے زموز کم تزما مخ کے تیر شو ورطا شیخ صاحب پا خدا میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کلے ونے ما ماتلی دلینے خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بني آدم میلما ما والله کته لیدلې داسې لیونی ما ته خدای ته ولاړې نو تا زه څنګه ولیدما لیلا ده بادشاه ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو افزون نیستی دا څه شي چې دا مجنون دې داسې لیوانه کړي او ورته گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر